السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو صحابي په نامه د مام ابن طلحه رضی الله تعالی عنه وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د غلام سره مخامخ شوم چې هغه سولان نومیده. نو ما ورته وویل وایي داسې یو عمل راته وښایه چې د هغې په عملي کولو الله جل جلاله ماته جنت راکړي. وایي هغه غلام یې چوپ شو. وایي بیا مې ترې پوښتنه وکړه وایي داسې عمل راته راوښایه چې د هغې په عملي کولو الله رب العزت ماته جنت په نصیب کړي. وایي هغه بیا چوپ شو. وایي په درېیم ځل مې ترې بیا هم دا پوښتنه وکړه. نو د محمد صلی الله علیه وسلم غلام راته وویل وایي ما د محمد صلی الله علیه وسلم څخه همدغه پوښتنه وکړه. نو محمد صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ډېرې سجدې کوه ځکه ستا د سجدې په مقابل کې الله رب العزت تا ته یوه درجه لوړوي. یعنې کومه سجده چې ته الله لپاره کوې په هغې باندې الله رب العزت ستا یوه درجه اوچتوي او الله رب العزت یوه ګناه هم در بخي. او د نورو خلکو د احترام په خاطر مثلا زمونږ څخه مشر مور پلار یا نور استاد هر څوک چې وي هغو ته دا سر ښکته کول نه وي پکار. مثلا موږ د هغه لاس ټیټوو زیاتره وخت موږ ورته سر ټیټوو بیا لاس یې مشر کوو. نو که چېرې موږ د هغه لاس ښکلولو په مصنوي طریقې سره ښکل کړو داسې لکه څنګه چې فقها وایي مطلب اول لاس راواخله پورته یې کړه بیا یې ښکل کړه. زموږ زیاترو دغه شي ته فکر نه وي همیشه ورته سر ټیټوو. نو باید د الله رب العزت څخه علاوه نور هیڅ چا ته موږ باید هم سر ټیټ نه کړو. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هغه فرمایي چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي هر بنده چې سجده کوي الله رب العزت هغې ته د سجدې په وجه یوه نیکي بلکې یوه ګناه وربخي او یوه درجه یې اوچتوي. راځئ د نن نه وروسته هغه سجدې چې موږ کوو همداسې په منځونو کې کوو دا سجدې موږ په ترتیب ادب او اخلاص سره ترسره کړو چې الله ته د قبول وړ وي. متاسفانه نن سبا موږ څه ډول سجدې کوو چې هغه درې ځلې پکې خدای خبره سبحان ربي الاعلی هم صحیح وایو که نه. همداسې بعضې مسجدونه هم شته چې د هغو ملایمان پسې ودرېږي هغه درې ځلې سبحان ربي الاعلی هم پکې نه ویل کېږي. شته داسې ډېر بل الله ته تر ټولو خوښ په عملونو کې همدغه عمل ده. نو نن نه وروسته چې موږ کومې سجدې ادا کوو باید په ډېر ترتیب او اخلاص سره یې ادا کړو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایي د بنده هیڅ حال الله ته تر دې خوښ نه دی چې هغه خپل بنده د سجدې په حالت کې وویني. یعنی انسان په ډېره عاجزۍ په اخلاص سره خپل مخ الله جل جلاله ته ایښی الله جل جلاله ته وایي تر دې بل خوښ عمل وایي نشته. نن نه وروسته چې کومې سجدې موږ ادا کوو همداسې په لمونځونو کې هم نو په ډېر اخلاص او ترتیب سره یې ادا کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.